بسم الله الرحمن الرحیم. بس ما قدر منو هغه حیوانان چې د هغو قربانی جایز ده. اول لواره هغه حیوان چې د هغه پیدایشي شکر نه وي د دې حیوان قربانی جایز ده. یا دویم هغه حیوان چې د هغه شکر مات سوی وي خو هغه د متېدو اثر چې دی هغه بیخت نه رسیدلی، جړ ته نه رسیدلی، د هغه حیوان قربانی جایز ده. یا هغه حیوان دریم هغه حیوان چې هغه دومره بوډاوي د بوډاتوب په وجه باندې بچیان نسی پیدا کولای، د بچیانو سره عاجز وي، دغه قربانی جایز ده. او بل هغه حیوان چې هغه غواوي ک بيزوي ک میژوي چې برال بوي، د برال بي غوا بيزي او د میژي د دې قربانی جایز ده. او بل هغه حیوان چې دغه پتیانو کې شیدې چوي، د تیانو شیدې بغیر د صعيب او د بیماری په وجه باندې هغه شیدې نه کوي، یعنی نه عیب ستا نه بیماری ستا، بس وچه د شیدې نه کوي، د دې قربانی جایز ده. البته که د بیماری یا د یو نور عیب په وجه باندې هغه شیدې نه کوي نو بیا د قربانی نه ده جایز، هغه قربانی به نه سي کېدلی. او بل هغه حیوان چې هغه داغ کړی داغ ور کړی دغه حیوان قربانی جایز ده. او هغه مج او میژه او بزا چې دا هغه مج او بزا چې دا غیر لکې چې وي هغه پیدایشي تور شنی وي، ډیر شنی وي، دا قربانی جایز ده. او داسې کت حیوان چې داغه یا داسې روند چپک حیوان چې داغه هغه چپکتوب چې هغه ډیر واضح نه د سم سړی نه پوهیږي، لږ چپکی، داغه قربانی جایز ده. یا داسې ګډ حیوان چې هغه په تللو باندې قدرت لري، یعنی په تک کې صدرم پښه چې د اغم لګي نو دغه صدرم پښه سره په تک کې مدد اخلي، د دې قربانی جایز ده. او هغه بیمار حیوان چې دغه بیماری چې وی ډیره ظاهر نه وي، د دې قربانی جایز ده. او هغه حیوان چې دغه غوږ یا لم یا لکې یا سترګه دغه درېمه حصہ یا درېمه حصہ سکشته حصہ چې دغه پرسوي، د دې قربانی جایز ده. او هغه حیوان چې دغه یو څه غاښونه نه وي، غاښونه نه وي او خوراک چې دی هغه کولای شي شپشته خړلای شي په نورو غاښو باندې، د دې قربانی جایز ده. او هغه لیونی حیوان چې دغه لیونتوب دومره زیات نه وي، یعنی چاره په هغه لیونتوب کې د چاره پیژنې خړلای شي، د دې حیوان قربانی جایز ده. او هغه خارشي حیوان چې هغه بدن کې خارش وي لیکن موټه وي، د دې حیوان قربانی جایز ده. یا هغه حیوان چې دغه غوښ پرسوي وي یا غوښ ور کټ کړی وي خو هغه غوښ دی هغه درېمه حصہ یا درېمه حصہ کم کټ سوی وي نو دغه قربانی جایز ده. کچیر د دواړه غوښونه چې دی یو غوښم لښ پرسوي وي بل غوښم لښ پرسوي وي او دا دواړه سره راجمع کې او دغه دواړو مجموعه چې دا هغه تر درېمه حصہ زیات سي نو د قربانی نه ده جایز. او کچیر ته درېمه حصہ وي ته درېمه حصہ کم وي بیا قربانی جایز ده. او بل هغه کت حیوان چې دی د هغه کت مج او میژه د کت حیوان چې دی دغه قربانی جایز ده. او هغه مج او میژه چې دغه وړي چې دغه کټ سوي وړي ځین کټ کړي وي د دې قربانی جایز ده. او هغه مج او بيزا چې دغه زبه کټ سوي وي خو شرط دا دی چې زبه دومره کټ سوي چې په هغه سره د خپل خوراک چې دی هغه کولای شي شپشتي او خسیل دا شی خورلای شي، د دې قربانی جایز ده. او هغه حیوان چې هغه خوراک شو دغه ګندګي خوراک و لیکن اوس سلوي شوځتي دی وټړي د سلوي شوځي بیا نور شپشتي او نور خوراک ورکی د ګندګي څخه رامنه کوي، اوس د دې حیوان قربانی چې دا جایز ده. بل هغه ډنګر حیوان چې داغه ډیر کمزور نه وي او ډیر ډنګر نه وي، داغه قربانی جایز ده. اوس داغه ترسوي کوم حیوانان ما ذکر کړل چې د قربانی جایز ده، د قربانی خدا جایز خو مکروه ده، یعنی ناپسند ده، ناخوشه ده، بلکې مستحب عمل دادی چې قربانی سړی داسې قربانی وکي چې هغه د ټول عیبو څخه پاک وي، بالکل صفا حیوان وي، د هغه باید چې قربانی وکي داسې د عیبو څخه صفا کوي. قسم دغه حیوانانو قربانی خو جایز ده، خو بهرحال بیا بهتره خبردار چې
قرباني حیوان چې هغه تر د هر شي څخه د هر عیب څخه صفاوي داغه قرباني چې د بیا بهترم ده او مستحب ده چې د داسې حیوان سره قرباني وکي قسم دغه ترسیوي مذکوره حیوانان چې دغه قرباني کسړې وکي قرباني بیا هم جایز ده خو بهتره خبر ده چې دغه عیبو سم قرباني